د نن ورځې تازه او باد خبر. د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړل شوې. سلام، ستړي مشي، وخت مو په خیر ګڼو کتونکو پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. پوره حل سره ویډیو کې هم دلته وګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی نو په سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. افغان نیوز معلومات ترلاسه کړي چې د کابل په ګڼو سیمو کې د انګلیسي ژبې، کمپیوټر، د ښوونځیو مضامینو او ساینسي علومو هغه کورسونه چې وړاندې د طالبانو په سپارښتنه د نجونو لپاره جلا ټولګي او ان جلا تعمیرونه نیولي وو، دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. د نجونو پر زده کړو دغه تازه محدودیت په عبدالحق څلورلارې کې په مسلم کورس او احمد شاه بابا مینه کې پر یو شمیر نورو کورسونو ولګل شو او درسونه راغلي نجونې د دروازې له خولې بیرته کورونو ته رخصت شوې. په ورته مهال د کابل او ولایتونو په نږدې هره کوڅه کې له عصري زده کړو ګرځول شویو نجونو ته مدرسې جوړې شوې دي او په هماغه لباس، وخت او شرایطو مدرسو ته تللی شي، خو ښوونځي او کورسونه یې پر مخ بند دي. درنو کتونکو، دا و د نن ورځې تازه او مهم خبر. تر بیا خیر چارې، ښه وخت.